سره له دې چې په وروستیو اونیو کې د ډالر نرخ نسبتا ټیټ او باثباته و، خو د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو په ګډون د ډیرو خامو موادو بیې نه دي بدلې شوې او په لوړه کچه پاتې دي. د تبادلې نرخ او د خامو موادو د بیو ترمنځ توپیر د ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ډالرو د بیې د راټیټېدو سره سوداګر د توکو د بیو کمولو ته زړه نه ښه کوي. ریاض الله د کابل اوسیدونکی چې د ښار په سړکونو کې توکي پلوري، د هغه کیسه د زرګونو نور اوسیدونکو کیسه ده چې د خپلو کورنیو د ورځني اړتیاو د اخیستلو توان نه لري. والله چې د غریب سړي خو چاره نه کېږي، نه وړه اخیستی شي نه غوړي اخیستی شي. دا زه د کراچۍ والا یم، وروره 100-1.5 روپۍ په دې باندې خو وروره کور نه چلېږي. ډالر لاړه پورته، قیمتونه هم پسې لاړ، و ډالر راښکته شولو، قیمتونه هم هماغسې نه پاتې دي. نو په دې خو نه کېږي زه په دې کراچۍ باندې کور وساتم. نه غریب خلک یې وروره، نه وروره د چو پیسې شته، نه د ګوړې پیسې شته، وروره خپله غریبي کوو 100-1.5 روپۍ پاتې شي. خو د کابل ښاروالۍ د خام مواد د بیو کنټرول او د نوي نرخ لیست له ویشه خبر ورکوي. اینطوری که شهروندان عزیز ما در جریان هستند، نرخنامه جدید شورولی کابل تعیین شده و در تمام شهر کابل قابل اجرا می باشه و هر کسی که تخطی بکنه میتونه شهروندان عزیز به نمبر 155 تماس بگیره تا تیم های نظارتی در ساحه حاضر شود و ما گزمه‌های مختلف خود را در قسمت توجه و همچنان دیدن نرخنامه و تطبیقش در شهر کابل خواهد داشتید. الحمدلله نرخ تیل پایین آمده نسبت به 2-3 روز گذشته و در کنارش مسئله چوب هم در این نرخنامه اضافه شده و تنها چیزی کمی قیمتش بلند رفته مسئله روغن هسته که اون متناسب با وضعیتی که در جهان وجود داره نرخ از آن بلند رفته و شهرولی کابل مصمم است که نرخ مواد اولیه در شهر کابل مطابق با نرخنامه هم تعیین بکنه و هم در این حال نظارت از داشته باشه و همکاری مردم در این راستا شرط اساسی و مهم است. د کابل ښاروالۍ د هڅو سره سره اوسیدونکي لا تر اوسه د خوراکي توکو په ګډون د لومړنیو توکو په بیو کې کمښت نه دی لیدلی او کله به د ښاروالۍ پلانونه په ټول ښار کې د نرخونو د کنټرول لپاره عملي شي. د هغه پوښتنه ده چې یوازې وخت به یې ځواب ووایي.